رسما کوا بدی عمر تیریږي همیشه کوا نیکی عمر تیریږي د ژوند لار رسما کوا بدی عمر تیریږي وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم د ژوند لار د جاهل او د ګمراه دوستي ونه کړې د جاهل او د ګمراه دوستي ونه کړې د جاهل او ګمراه دوستي ونه کړې د نیکانو کړه دوستي عمر تیریږي همیشه کوه نیکي عمر تیریږي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع غلطه فیصله کول او همدارنګه رشوت اخیستل. الله رب العزت په خپل کلام کې هغه کسانو ته چې غلطه فیصله کوي کله کافر وایي او کله کله الله رب العزت ورته ظالم وایي او کله ناکله الله رب العزت هغه ته فاسق وایي. لکه الله رب العزت فرمایي ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. چا چې د خدای په رالیږل شوي قانون فیصله ونه کړه نو هم دوی کافران دي. همدارنګه الله رب العزت په بل آیت کې فرمایي ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. چا چې د الله رب العزت په رالیږل شوي قانون باندې فیصله ونه کړه هم دوی ظالمان دي. همدارنګه الله رب العزت په بل ځای کې فرمایي ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. چا چې د خدای په رالیږل شوي قانون فیصله ونه کړه بېشکه هم دوی فاسقان دي. قاضي باید د الله د کلام نه خبر وي. څارنوال باید د الله د کلام نه خبر وي. حاکم باید د الله د کلام د محمد رسول الله د احادیثو نه خبر وي او وروسته د هغه نه فیصله وکړي. په دې آیتونو کې قاضیانو او څارنوالانو ته سخت انتباه او ډار دی. باید چې هغوی د خپل ژوند او د خپلې فیصلې د الله رب العزت د کلام موافق وکړي. که نه هغه څوک چې د الله په رالیږل شوي قانون باندې فیصله نه کوي یا په رشوت او په پیسو باندې غلطو فیصلو ته مخه کوي الله هغه ته کافر هم ویلي، الله ورته ظالم هم ویلي، الله ورته فاسق هم ویلي. او چاته چې الله ظالم و فاسق و کافر ووایي د هغه حال به په آخرت کې د الله په حضور کې څه وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه حدیث د چې حاکم روایت کړی چې الله رب العزت د هغه امام د هغه قاضي او د هغه څارنوال لمونځ نه مني چې هغه د الله رب العزت د رالیږل شوي قانون پرته په بل شي باندې فیصله وکړي. هغه قاضي، هغه امام، هغه څارنوال چې د الله رب العزت د قرآن او د قانون نه پرته په بل قانون باندې فیصله وکړي الله رب العزت د هغه مونځ په خپل دربار کې نه قبلوي. همدارنګه حاکم بل حدیث په خپل کتاب کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کړی دی. هغه فرمایي چې رسول الله فرمایل چې القضات ثلاثة قاض فی الجنه و قاضیان فی النار
قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وقاض عرف الحق فقضى به متعمدا فهو في النار وقاض قضى بغير علم فهو في النار. قالوا فما ذنب الذي يجهل؟ قال ذنبه ألا يكون قاضيا حتى يعلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قاضیان په 3 قسمه دي. یو په جنت کې او 2 نور به په دوزخ کې وي. هغه قاضي چې حق پیژني او په حق باندې فیصله کوي هغه به په جنت کې وي. هغه قاضي چې حق پیژني او قصدا په حق باندې فیصله نه کوي، هغه قاضي چې حق پیژني او په حق باندې بیا فیصله نه کوي، دا قاضي به په جهنم کې لکه نن ورځ چې موږ او تاسو وینو د پیسو په مقابل کې حق پیژني خو د پیسو په مقابل کې د حق نه پرته په بل شي باندې فیصله کوي، دا قاضي په اور کې دی. او هغه قاضي چې په ناپوهي کې فیصله وکړي هغه هم په دوزخ کې دی. صحابه کرامو رسول الله ته ویلې ای د الله رسوله د هغه قاضي څه ګناه ده چې په ناپوهي کې فیصله وکړي؟ رسول الله ویلې د هغه ګناه دا ده چې هغه باید تر هغې پورې فیصله نه وي کړې تر څو پورې چې هغه پوه شوی نه وي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي، په ځانګړې توګه په قاضیانو په څارنوالانو باندې. هغوی باید د الله کلام ولولي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مطالعه کړي او د هغه نه ځان خبر کړي. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې د قیامت په ورځ به عادل قاضي سره دومره سخت حساب وشي چې قاضي به ووایي کاشکې مې د 2 کسانو ترمنځ د یوې خرما په اندازه فیصله هم نه وای کړې. آیا هغه قاضیان چې نن په څوکیو باندې ناست دي د هغو ټولې فیصلې په رشوت باندې یا په واسطو باندې کیږي، هغوی به د الله حضور کې څه ځواب وایي چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي، د پیسو په مقابل کې غلطې فیصلې کوي، یا د زور او د رشوت او یا د واسطې په مقابل کې غلطې فیصلې کوي؟ دوی به د الله په حضور کې دریږي، الله به دوی نه پوښتنه نه کوي. علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فرمایی چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې رسول الله به ویل ټول پاچایان او قاضیان به د قیامت په ورځ د الله رب العزت مخ ته راوغوښتل شي. ټول پاچایان او ټول قاضیان به د آخرت په ورځ د الله رب العزت حضور ته راوغوښتل شي او الله به دوی په پل صراط باندې ودروي او د دوی عملنامې به ټولو خلکو ته وایي که چیرې نیک عملونه او ښې فیصلې کړي وي. که چیرې پاچایانو او قاضیانو په دنیا کې نیک عملونه او ښې فیصلې کړي وي الله رب العزت به د عذاب څخه خلاص کړي، او که چیرې نیک عملونه او ښې فیصلې نه وي کړي ټولې فیصلې د دې په رشوت باندې په ظلم باندې او په ناحقه باندې شوي وي نو پل صراط به پل ارزان شي تر دې پورې چې د دوی اندامونه به د یو بل نه بیل شي او الله رب العزت به ټول جهنم ته ورګزار کړي. نه راشئ د الله نه وویریږئ، د دنیا په مادیاتو په ځانګړې توګه قاضیانو او څارنوالانو ورونو د الله نه وویریږئ. هره فیصله چې تاسو کوئ الله ځان سره حاضر وګڼئ چې الله ما ویني آیا دا زما فیصله د الله د قانون موافق ده که نه ده، یا د الله د قانون نه پرته په بل شي باندې کوم، په پیسو په رشوت کوم. حضرت مکحول رحمت الله علیه هغه فرمایي که ما ته د قاضیتوب او خپل مرګ واک راکړی شي زه به ځان ته پر قاضیتوب مرګ غوره کړم، یعنی مرګ به غوره کړم خو قاضیتوب به غوره نه کړم. خو له بده مرغه چې نن ورځ د قاضیتوب لپاره د قضا د څوکۍ لپاره په لکونو پیسې رشوت ورکول کیږي چې زه په یو ځای کې قاضي شم. او هغه علما فرمایي که ما ته د خپل مرګ واک او ما ته د قاضیتوب واک راکړی شي زه به مرګ غوره کړم د دې نه چې زه قاضي شم. آیا ته قاضي چې نن په پیسو باندې قاضي شوی، استعداد د قضا هم نه لرې، په فقه هم نه پوهیږې، په قانون هم نه پوهیږې او دې څوکۍ ته په پیسو تللی، الله به تا نه پوښتنه نه کوي؟ د الله په حضور کې به نه درېږې؟
مالک بن منذر محمد بن واسی ته بلنه ورکړه چې د بصرې قاضي شي. محمد بن واسی بلنه ونه منله. دوهم ځل لپاره بیا بلنه ورکړه چې ته قاضي شه، او دا ځل یې ورته وویلې که ته مې بلنه او دعوت ونه منې زه به تا په درو باندې ووهم. محمد بن واسی ورته ویلې که ته ما په درو باندې وهې، ته پاچا یې، د دنیا رسوایي د آخرت رسوایي څخه ماته ډېره ښه ده. په دنیا کې ما رسوا کړه، په درو مې ووهه، دا ماته غوره ده د دې نه چې زه قاضي شم او په آخرت کې د الله په حضور کې زه رسوا اوسم. د الله نه ویره ښه شی ده. الله حاضر و ناظر ګڼل ډېر بهتر شی دی چې مسلمان الله حاضر او ناظر وګڼي. وهب بن منبه رحمه الله هغه فرمایي پاچا چې کله په قصر ظلم وکړي یا د ظلم اراده وکړي، الله رب العزت په ملت باندې د بازارونو څخه تر فصلونو پورې تاوانونه راولي. لکه نن ورځ چې موږ او تاسو وینو حاکمان ظالم دي یا د ظلم اراده کوي، او کله چې پاچا د خیر اراده وکړي بیا الله رب العزت د ده په ملت باندې برکتونه رانازلوي او په هر شي کې ورته اسانتیا راولي. نن ورځ قضات فاسد شول، حکام فاسد شول، فیصلې د الله د قانونه پرته دي، په ظلم و رشوت و وحشت باندې دوی فیصلې دي. الله رب العزت په موږ باندې دوی د لاسه عذاب راوستی. الله دې دوی ته هدایت وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په قاضي باندې چې کله بېعلمي او بد اخلاقي تاثیر وکړي باید ډېر زر استعفا وکړي. او بل دا چې قاضي ته پکار ده چې د غصې په حالت کې فیصله ونه کړي. نن چې قاضي سره دوه خبرې لاندې باندې وکړي د خپل د حق غوښتنه کوي، د ستا په حق کې هغه غلطه فیصله کوي. او رسول الله وایي چې ویحرم علی القاضي ان یحکم وهو غضبان. نو ای انسانه چې عمر دې په تاوان کې تیریږي، او ای انسانه چې د مرګ د ملائکې څخه لا تروسه پورې خوندي یې، او هغه ستا په لټه کې د غواړي دی چې کله دې راونیسي. ای د دنیا مینې، آیا ته د تاوان څخه خوندي یې؟ ای د عمر لنډېدونکیه، تا د فرضو په ادا کولو کې چالاکي کړې ده؟ د خپل ژوند ته متوجه شي. ای انسانه، ای حاکمه چې د لارښوونې لار درته ښکاره ده، د قیامت په ورځ به چې عملنامې ویشل کیږي ستا مرستندوی به څوک وي، ستا مرسته به څوک وکړي چې نن غلطې فیصلې کوي. عجیبه ده چې یو کس د شپې پړ مخې پرېوځي، د قیامت د ورځې عذابونه هیر کړي، د خدای نعمتونو ته تمه لري او یو لحظه هم د خدای پیروي نه کوي، او تل یې قدمونه د خواهشاتو په لویو لارو کې روان دي. او چاته چې د لارښوونې پراخې لارې معلومې دي او قصدا د خواهشاتو په لارو کې سفر کوي، هغوی ته د عقل نصیحتونه ګټه نه لري. کله چې زړونه ټکیږي بیا توبه وباسي، خو سبا بیرته حرامو ته ورګرځي، په رشوتو، په فساد او په بدبختي باندې اخته وي. نه، د الله نه ویره ښه شی ده. د الله په قانون باندې فیصله ښه شی ده. غلطې فیصلې پرېږدئ، کنې الله به د خپل حساب ته راکاږي. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. رسمه کوه بدې عمر تېرېږي، همیشه کوه نیکې عمر تېرېږي. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. بله مهمه مسله رشوت اخیستل دي. څوک چې غلطه فیصله کوي یا ظلم کوي یا د رشوت او د پیسو په مقابل کې غلطه فیصله کوي. او حال دا چې الله رب العزت وایي ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون. الله وایي چې تاسو په خپلو کې د یو بل مالونه په ناحقه سره مه خورئ، او واکمنانو ته یې هم مه وړاندې کوئ چې د خلکو څه مال په ظلم وخورئ، او تاسې په دې باندې هم ښه پوهیږئ چې د خلکو مال په ظلم سره خورئ، د هغو نه رشوت اخلئ. مطلب دا دی چې مالونه واکمنانو ته په رشوت کې مه ورکوئ، قاضي او څارنوال ته په رشوت کې مه ورکوئ چې د بل چا حق تاسې ته پرې درکړي، او تاسې په دې پوهیږئ چې دا تاسو ته حلال نه دی، بلکې د بل چا حق
د پیسو او د رشوت په زور باندې ځان ته راکاږئ او الله وایي چې ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، دا حدیث دی چې ترمذي روایت کړی د حضرت ابو هریره رضی الله عنه نه. رسول الله فرمایي څوک چې په فیصلې رشوت ورکړي او یا یې واخلي الله رب العزت په هغه باندې لعنت وایي. همدارنګه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې رسول الله ویلی دی په رشوت ورکوونکي او رشوت اخیستونکي باندې لعنت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په رشوت ورکوونکي او رشوت اخیستونکي باندې لعنت ویلی دی. په چا باندې چې الله لعنت ووایي، په چا باندې چې محمد رسول الله لعنت وایي، دا حال به څه وي؟ یا هغه حاکمان او قاضیان یا څارنوالان چې په رشوت باندې فیصلې کوي او هغه پیسې بیا خپل کور ته ویسي، په هغو پیسو باندې خپل ماشومانو ته ډوډۍ ویسي، هغوی ترېنه استفاده وکړي، د هغو نشو نمو ټول په حرامو د رشوت په پیسو باندې وشي، آیا الله څخه به دا مسئول نه وي؟ او رسول الله فرمایي هغه بدن چې په حرامو پیسو باندې غټ شي هغه باندې جهنم واجب او جنت پرې حرام دی. په بل حدیث کې فرمایي چې هغه بدن چې د هغه نشو نمو په حرامو پیسو باندې وشي هغه لپاره جهنم ډیر بهتر دی د دې نه چې هغه جنت ته ولاړ شي. علما لیکي راشي هغه کس ته وایي چې رشوت ورکوي او مرتشي هغه کس ته وایي چې رشوت اخلي. په رشوت ورکوونکي باندې هغه وخت لعنت دی چې د بل مسلمان د تکلیفولو اراده وکړي او یا پرې د بل مسلمان حق په ناحقه باندې لاس ته راوړي، دې لپاره رشوت ورکوي. که د دې لپاره رشوت ورکړي چې خپل مال او حق پرې لاسته راوړي او یا د ځان څخه دفاع پرې وکړي، په هغه باندې لعنت نشته، خو بیا د ګناه نه خلاص نه دی. نن له بده مرغه چې دغه حالت زموږ په وطن کې شروع دی. قاضي ته په هر وخت کې رشوت حرام دی. که د دې لپاره چې د چا څخه واخلي چې حق یې پې لاسته ورکوي، ستا مسلم حق دی خو څوک یې نه درکوي، قاضي ته چې پیسې ورنکړي، قاضي ته دا رشوت هم حرام دی. او که قاضي د دې لپاره پیسې واخلي چې د زیاتي څخه یې وساتي، په دواړو حالتو کې قاضي ته دا رشوت حرام دی. او هغه کس چې د قاضي او د بل چا په منځ کې هلې ځلې کوي چې هغه رائش دی من یمشي بینهما، څوک چې د قاضي او ستا په منځ کې لاره برابروي چې هغه ته رشوت ورکړي، رسول الله په دې باندې هم لعنت ویلی دی. همدارنګه هغه تحفې یا هدیې چې تاسو قاضي ته وړئ چې تاسو ته یې فیصله کړې ده، دا هم په رشوت کې راځي، دا هم حرامې دي. ابو داود په خپل کتاب کې د ابي امامه باهلي رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی څوک چې د چا سفارش وکړي او بیا هغه ورته په سفارش باندې څه تحفه او هدیه وروړي، یقینا د سود د ګناه د دروازو په لویه دروازو کې ننوت. او دا ورته نه چې دا یو شیریني ده واخله، نه د شیریني نوم پې ایښی، یا دا یو تحفه ده تی واخله. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما هغه فرمایي څوک چې یو شي ته اړ وي، محتاج وي او تا د هغه احتیاج او اړتیا ورته پوره کړه، که هغه تا ته تحفه راوړي او ته یې ورڅخه واخلې، دا حرامه ده. د امام ابي عمر اوزاعي په اړه روایت شوی دی چې د بیروت په ښار کې به هغه اوسېدلو. یوه ورځ ورته یو نصراني سړی راغی، هغه وویل چې د بالابک ښار والي زما سره زیاتی کوي، زه غواړم چې ته راته یو لیک ولیکې چې هغه والي ته یې وروړم تر څو د زیاتي نه ما بچ کړي، ما سره زیاتی ونه کړي. او نصراني ځان سره د شاته یو بوتل هم راوړی و. امام اوزاعي رحمه الله چې کله د شاتو بوتل ولیده نو امام اوزاعي د نصراني ته ویلي که غواړې چې لیک درته ولیکم نو شات دې بیرته واخله، او که غواړې چې لیک درته ونه لیکم نو شات بیا پرېږده. کله چې نصراني د امام اوزاعي رحمه الله وینا واورېده، خپل شات یې بیرته واخیستل. بیا امام اوزاعي ورته ولیک په هغه وعلبک ښار په والي باندې ولیکلو چې د دې نصراني خراج کم کړي. نصراني لیک واخیستلو او والي ته یې وړه، والي ورته د امام په سفارش 30 درهمه کم کړ چې امام اوزاعي ورته خط لیکلی و. نن چې ته څارنوال او قاضي سره ځې چې په لاس کې د څه پیسې وانخلې د هغه په جیب کې کښېنه دی، اصلا به ستا خط ونه لیکي. د الله نه ویره ښه شی ده.
د هغه چا په زړه کې چې د الله ویره پرته وي هغه به هیڅکله غلطه فیصله ونه کړي او په فیصلې باندې به د چا نه پیسې وانه کړي د چا حق به هم تلف نه کړي خو چې د چا په زړه کې د الله ویره پرته نه وي بیا هغه هر څه کوي الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي الله دې په موږ باندې رحم وکړي نو ای د الله بندگانو مسلمانانو ورونو او خویندو د خپلو کارونو د پایلو په اړه تدبیر ونیسئ چې زما د دې کار پایله به څه وي الله به زما سره څه حساب کوي د الله رب العزت د طاقت او د الله رب العزت د عذاب څخه وویریږئ قسم په الله چې الله رب العزت په هر څه باندې برلاسی او حاکم دی هغو کسانو چې ټول عمرونه یې ټول ژوند یې د خپلو د هیرو په پوره کولو کې تیر کړل هغوی ټول ډیر مخکې د خپلو کارونو د پایلو سره لاس او ګریوان شول الله به ترې سوال کوي تاسو به هم داسې کیږي دوی به په آخرت کې یا په قبر کې ځانونه ملامتوي خو افسوس به کوي او د دوی افسوس او ملامتیا به دوی ته څه ګټه هم نه رسوي نه راشئ په دنیا کې د الله نه ویریږئ د خپلې فیصلې د الله رب العزت د کلام موافق وکړئ د الله د قانون نه پرته په بل قانون باندې فیصله مه کوئ چې ستاسو د کارونو پایلې ښې وي هم په دنیا کې په عزت سره ژوند وکئ او هم په آخرت کې الله ته په اوچته غاړه باندې ولاړ اوسئ او ای انسانه ای حاکمه چې ځان دې په ګناهونو ککړ کړی دی او په مشکلاتو کې دې ځان اخته کړی دی په هغه وخت کې چې د عذاب او ملامتیا خبرې واورې توبه وباسي او ماښام بیرته خپله توبه ماتې په رشوت او په بدو باندې اخته الله نه نه ویرېږي نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو ملایک دا ټول ویني او دا ټول لیکي نو په د دنیا په ژوند باندې مه دوکه کیږه په زړه کې د خواهشات چې څومره لوی لوی خواهشات دي یا د مخکینیو پادشاهانو په زړونو کې چې څومره خواهشات اغیلې وې هغه ټول مرګ راوغورځول راویپرځول او د قبر تیارو ته یې ورښکته کړل تا به هم ښکته کوي او ای هغه حاکمه ای هغه قاضي چې زړه دې په ګناهونو د بدن څخه ډیر ګنده شوی دی او بیا هم په لویو ګناهونو باندې جرأت کوي آیا ته له دې څخه په امن یې چې ځمکه به در باندې نه چویږي او د دې څخه په امن چې الله به د شکل نه بدلوي ای هغه حاکمه چې سپینګیرتوب کې دې هم ګناهونه خپل عادت ګرځولي دي په دې نه پوهیږي چې ټول کارونه دې نیټه په نیټه لیکل کیږي او د الله په حضور کې به د ستا سره حساب کیږي نه راشه د الله نه ویرېږه پرېږده دا د دنیا ژوند دا د دنیا مزې پرېږده د خپل ابدي ژوند ځان لپاره ښایسته کړه د الله ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړه د خپلې فیصلې د الله په قانون باندې وکړه د الله د قانون نه پرته په بل قانون باندې فیصله مه کوه که ته په هغه کې وژل کیږې که ته په هغه کې بندي کیږې که ته په هغه کې رټل کیږې خو د الله د قانون نه پرته په بل قانون باندې فیصله مه کوه او چې کله په تا باندې بد اخلاقي غلبه وکړي نو استعفا تا لپاره ډیره غوره ده د دې نه چې ته غلطه فیصله وکړي یا په هغه باندې رشوت واخلي چې دنیا او آخرت دې دواړه تباه او برباد کړي نه د الله ویره ښه شی ده قدرمنو اوریدونکو د الله رب العزت نه ځان لپاره تاسو لپاره په ځانګړې توګه قضاتو او څارنوالانو لپاره د نیک عمل توفیق غواړم چې د خپلې فیصلې د الله د قانون موافق وکړي که په دې کې هر مشکل په دې ورځي ودې مني کنی بهتره دې لپاره دا ده چې په استعفا ورکړي دا نه چې د رسوت په پیسو یا ځمکې واخله یا کورونه واخله یا موټر واخله محدود ژوند د دنیا الله به دې د خپل حضور ته راکاږي او ځای به دې بیا جهنم وي الله دې په موږ باندې رحم وکړي قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو ګرانو حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځ مو نیکمرغه اللهم مل شه رسما کوا بدی عمر تیریږي همیشه کوا نیکی عمر تیریږي صدق اوسه صداقت بدی پکار سی
صادق اوسه صداقت به دې پکار سي صادق اوسه صداقت به دې پکار سي صادق اوسه صداقت به دې پکار سي ګوره ونه کړې ټکي عمر تېرېږي همیشه کولی کې عمر تېرېږي ګوره ونه کړې ټکي عمر تېرېږي همیشه کولی کې عمر تېرېږي راسمه کوه به دې عمر تېرېږي همیشه کولی کې عمر تېرېږي حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې د قیامت په ورځ به عادل قاضي سره دومره سخت حساب وشي چې قاضي به ووایي کاشکې مې د دوو کسانو ترمنځ د یوې خرما په اندازه فیصله هم نه وای کړې آیا هغه قاضیان چې نن په څوکیو باندې ناست دي د هغو ټولې فیصلې په رشوت باندې یا په واسطو باندې کیږي هغوی به د الله حضور کې څه ځواب وایي چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي د پیسو په مقابل کې غلطې فیصلې کوي یا د زور او د رشوت او یا د واسطې په مقابل کې غلطې فیصلې کوي دوی به د الله په حضور کې دریږي الله به دوی نه پوښتنه نه کوي علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فرمایی چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې رسول الله به ویل ټول پاچایان او قاضیان به د قیامت په ورځ د الله رب العزت مخ ته راوغوښتل شي ټول پاچایان او ټول قاضیان به د آخرت په ورځ د الله رب العزت حضور ته راوغوښتل شي او الله به دوی په پل صراط باندې ودروي او د دوی عملنامې به ټولو خلکو ته وایي که چیرې نیک عملونه او ښې فیصلې کړي وي که چیرې پاچایانو او قاضیانو په دنیا کې نیک عملونه او ښې فیصلې کړي وي الله رب العزت به د عذاب څخه خلاص کړي او که چیرې نیک عملونه او ښې فیصلې نه وي کړي ټولې فیصلې د دې په رشوت باندې په ظلم باندې او په ناحقه باندې شوي وي نو پل صراط به په لرزان شي تر دې پورې چې د دوی اندامونه به د یو بل نه بیل شي او الله رب العزت به ټول جهنم ته ورګزار کړي نه راشئ د الله نه وویریږئ د دنیا په مادیاتو په ځانګړې توګه قاضیانو او څارنوالانو ورونو د الله نه وویریږئ هره فیصله چې تاسو کوئ الله ځان سره حاضر وګڼئ چې الله ما ویني آیا دا زما فیصله د الله د قانون موافق ده که نه ده یا د الله د قانون نه پرته په بل شي باندې کوم په پیسو په رشوت کوم حضرت مکحول رحمت الله علیه هغه فرمایي که ماته د قاضیتوب او خپل مرګ واک راکړی شي زه به ځان ته پر قاضیتوب مرګ غوره کړم یعنی مرګ به غوره کړم خو قاضیتوب به غوره نه کړم خو له بده مرغه چې نن ورځ د قاضیتوب لپاره د قضا د څوکۍ لپاره په لکونو پیسې رشوت ورکول کیږي چې زه په یو ځای کې قاضي شم او هغه علما فرمایي که ماته د خپل مرګ واک او ماته د قاضیتوب واک راکړی شي زه به مرګ غوره کړم د دې نه چې زه قاضي شم آیا ته قاضي چې نن په پیسو باندې قاضي شوی استعداد د قضا نه لرې په فقه هم نه پوهیږې په قانون هم نه پوهیږې او دې څوکۍ ته په پیسو تللی الله به تا نه پوښتنه نه کوي د الله په حضور کې به نه درېږې مالک بن منذر محمد بن واسع ته بلنه ورکړه چې د بصرې قاضي شي محمد بن واسع بلنه ونه منله دوهم ځل لپاره بیا بلنه ورکړه چې ته قاضي شه
او دا ځل یې ورته وویلې که ته مې بلنه او دعوت ونه منې زه به تا په درو باندې ووهم. محمد بن واسی ورته ویلې که ته ما په درو باندې وهې ته پاچا یې د دنیا رسوایي د آخرت رسوایي څخه ماته ډېره ښه ده. په دنیا کې ما رسوا کړه په درو مې ووهه. دا ماته غوره ده د دې نه چې زه قاضي شم او په آخرت کې د الله په حضور کې زه رسوا اوسم. د الله نه ویره ښه شی ده. الله حاضر و ناظر ګڼل ډېر بهتر شی دی چې مسلمان الله حاضر او ناظر وګڼي. وهب بن منبه رحمه الله هغه فرمایي پاچا چې کله په قصد سره ظلم وکړي یا د ظلم اراده وکړي الله رب العزت په ملت باندې د بازارونو څخه تر فصلونو پورې تاوانونه راولي. لکه نن ورځ چې موږ او تاسو وینو حاکمان ظالم دي یا د ظلم اراده کوي او کله چې پاچا د خیر اراده وکړي بیا الله رب العزت د ده په ملت باندې برکتونه رانازلوي او په هر شي کې ورته اسانتیا راولي. نن ورځ قضات فاسد شول، حکام فاسد شول، فیصلې د الله د قانونه پرته دي، په ظلم و رشوت و وحشت باندې دوی فیصلې دي. الله رب العزت په موږ باندې دوی د لاسه عذاب راوستی. الله دې دوی ته هدایت وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په قاضي باندې چې کله بېعلمي او بد اخلاقي تاثیر وکړي باید ډېر زر استعفا وکړي. او بل دا چې قاضي ته پکار ده چې د غصې په حالت کې فیصله ونه کړي. نن چې قاضي سره دوه خبرې لاندې باندې وکړي د خپل د حق غوښتنه کوي د ستا په حق کې هغه غلطه فیصله کوي. او رسول الله وایي چې ویحرم علی القاضي ان یحکم وهو غضبان. نو ای انسانه چې عمر دې په تاوان کې تیریږي او ای انسانه چې د مرګ د ملائکې څخه لا تروسه پورې خوندي یې او هغه ستا په لټه کې د غواړي دی چې کله دې راونیسي. ای د دنیا مینې آیا ته د تاوان څخه خوندي یې؟ ای د عمر لنډېدونکیه تا د فرضو په ادا کولو کې چالاکي کړې ده. د خپل ژوند ته متوجه شي. ای انسانه، ای حاکمه چې د لارښوونې لار درته ښکاره ده د قیامت په ورځ به چې عملنامې ویشل کیږي ستا مرستندوی به څوک وي؟ ستا مرسته به څوک وکړي چې نن غلطې فیصلې کوي؟ عجیبه ده چې یو کس د شپې پړ مخې پرېوځي د قیامت د ورځې عذابونه هیر کړي د خدای نعمتونو ته تمه لري او یو لحظه هم د خدای پیروي نه کوي او تل یې قدمونه د خواهشاتو په لویو لارو کې روان دي. او چاته چې د لارښوونې پراخې لارې معلومې دي او قصدا د خواهشاتو په لارو کې سفر کوي هغوی ته د عقل نصیحتونه ګټه نه لري. کله چې زړونه ټکیږي بیا توبه وباسي خو سبا بیرته حرامو ته ورګرځي په رشوتو په فساد او په بدبختي باندې اخته وي. نه د الله نه ویره ښه شی ده. د الله په قانون باندې فیصله ښه شی ده. غلطې فیصلې پرېږدئ کنې الله هم د خپل حساب ته راکاږي. قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. رسما کوه بدې عمر تېرېږي همیشه کوه نیکې عمر تېرېږي. قدرمنو اوریدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. بله مهمه مسله رشوت اخیستل دي. څوک چې غلطه فیصله کوي یا ظلم کوي یا د رشوت او د پیسو په مقابل کې غلطه فیصله کوي. او حال دا چې الله رب العزت وایي ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون. الله وایي چې تاسو په خپلو کې د یو بل مالونه په ناحقه سره مه خورئ او واکمنانو ته یې هم مه وړاندې کوئ چې د خلکو څه مال په ظلم وخورئ او تاسې په دې باندې هم ښه پوهیږئ چې د خلکو مال په ظلم سره خورئ د هغو نه رشوت اخلئ. مطلب دا دی چې مالونه واکمنانو ته په رشوت کې مه ورکوئ. قاضي و څارنوال ته یې په رشوت کې مه ورکوئ چې د بل چا حق تاسې ته پرې درکړي او تاسې په دې پوهیږئ چې دا تاسو ته حلال نه دی بلکې د بل چا حق د پیسو او د رشوت په زور باندې ځان ته راکاږئ. او الله وایي چې ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل.
رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی. دا حدیث دی چې ترمذي روایت کړی د حضرت ابو هریره رضی الله عنه نه. رسول الله فرمایي څوک چې په فیصلې رشوت ورکړي او یا یې واخلي الله رب العزت په هغه باندې لعنت وایي. همدارنګه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې رسول الله ویلی دی په رشوت ورکوونکي او رشوت اخیستونکي باندې لعنت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په رشوت ورکوونکي او رشوت اخیستونکي باندې لعنت ویلی دی. په چا باندې چې الله لعنت وایي، په چا باندې چې محمد رسول الله لعنت وایي، دا حال به څه وي؟ یا هغه حاکمان او قاضیان یا څارنوالان چې په رشوت باندې فیصلې کوي او هغه پیسې بیا خپل کور ته ویسي، په هغو پیسو باندې خپل ماشومانو ته ډوډۍ ویسي، هغوی ترېنه استفاده وکړي، د هغو نشو نمو ټول په حرامو د رشوت په پیسو باندې وشي او وروسته د هغه نه فیصله وکړي. په دې آیتونو کې قاضیانو او څارنوالانو ته سخت انتباه او ډار دی. باید چې هغوی د خپل ژوند او د خپلې فیصلې د الله رب العزت د کلام موافق وکړي، که نه هغه څوک چې د الله په رالیږل شوي قانون باندې فیصله نه کوي یا په رشوت او په پیسو باندې غلطو فیصلو ته مخه کوي، الله هغه ته کافر هم ویلي، الله ورته ظالم هم ویلي، الله ورته فاسق هم ویلي، او چاته چې الله ظالم و فاسق و کافر ووایي د هغه حال به په آخرت کې د الله په حضور کې څه وي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه حدیث د چې حاکم روایت کړی چې الله رب العزت د هغه امام، د هغه قاضي او د هغه څارنوال لمونځ نه مني چې هغه د الله رب العزت د رالیږل شوي قانون پرته په بل شي باندې فیصله وکړي. هغه قاضي، هغه امام، هغه څارنوال چې د الله رب العزت د قرآن او د قانون نه پرته په بل قانون باندې فیصله وکړي، الله رب العزت د هغه مونځ په خپل دربار کې نه قبلوي. همدارنګه حاکم بل حدیث په خپل کتاب کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کړی دی. هغه فرمایي چې رسول الله فرمایل چې القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فقضى به متعمدا فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار. قالوا فما ذنب الذي يجهل؟ قال ذنبه ألا يكون قاضيا حتى يعلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قاضیان په درې قسمه دي، یو په جنت کې او دوه نور به په دوزخ کې وي. هغه قاضي چې حق پیژني او په حق باندې فیصله کوي هغه به په جنت کې وي. هغه قاضي چې حق پیژني او قصدا په حق باندې فیصله نه کوي، هغه قاضي چې حق پیژني او په حق باندې بیا فیصله نه کوي، دا قاضي به په جهنم کې لکه نن ورځ چې موږ او تاسو وینو د پیسو په مقابل کې حق پیژني خو د پیسو په مقابل کې د حق نه پرته په بل شي باندې فیصله کوي، دا قاضي په اور کې دی. او هغه قاضي چې په ناپوهي کې فیصله وکړي هغه هم په دوزخ کې دی. صحابه کرامو رسول الله ته ویلې ای د الله رسوله د هغه قاضي څه ګناه ده چې په ناپوهي کې فیصله وکړي؟ رسول الله ویلې د هغه ګناه دا ده چې هغه باید تر هغې پورې فیصله نه وي کړې تر څو پورې چې هغه پوه شوی نه وي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي، په ځانګړې توګه په قاضیانو په څارنوالانو باندې. هغوی باید د الله کلام ولولي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مطالعه کړي او د هغه نه ځان خبر کړي. رسما کوا بدی عمر تیریږي، همیشه کوا نیکی عمر تیریږي. د ژوند لار رسما کوا بدی عمر تیریږي. وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. د ژوند لار د جاهل او د ګمراه دوستي ونه کړې، د جاهل او د ګمراه دوستي ونه کړې، د جاهل
دوستي ونه کړې د نیکانو کړه دوستي عمر تېرېږي همیشه کوه نیکي عمر تېرېږي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع غلطه فیصله کول او همدارنګه رشوت اخیستل. الله رب العزت په خپل کلام کې هغه کسانو ته چې غلطه فیصله کوي کله کافر وایي او کله کله الله رب العزت ورته ظالم وایي او کله ناکله الله رب العزت هغه ته فاسق وایي. لکه الله رب العزت فرمایي ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. چا چې د خدای په رالیږل شوي قانون فیصله ونه کړه نو هم دوی کافران دي. همدارنګه الله رب العزت په بل آیت کې فرمایي ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. چا چې د الله رب العزت په رالیږل شوي قانون باندې فیصله ونه کړه هم دوی ظالمان دي. همدارنګه الله رب العزت په بل ځای کې فرمایي ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. چا چې د خدای په رالیږل شوي قانون فیصله ونه کړه بېشکه هم دوی فاسقان دي. قاضي باید د الله د کلام نه خبر وي. څارنوال باید د الله د کلام نه خبر وي. حاکم باید د الله د کلام د محمد رسول الله د احادیثو نه خبر